يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. یا بو اللہ تعالی دے نبات پر رحمت سر رجوع وکی پہغ چاچے و اغوڑی او اللہ تعالی دیر بخشن کا عشاء حکمت ولدائی. یا ایوہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے دے ایمان خویندو نے فرشتیا ہم دا خبر دو چی مشرکون نجس دی نو مسجد حرام تا دے غید دے کول نورستا ننجد کیجی او کتو سے دیکھ میں غریبی نویرے جائی نو جرب اللہ تعالیٰ تو سے لخپلا پزلا غنیون کی کہ اللہ تعالیٰ وغوڑے بے شک اللہ تعالیٰ شپوی شحکمت ولدائی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تو سے دہغے کسو نسر و جنگی جای چه نپا اللہ تعالی ایمان روڑی او ند آخرت پریز او حغت ستا حرام نوی چه اللہ تعالی او دہغ رسول حرام کردی دی او حق دین نقبلوی دہغ کسو نزنی چه کی تو برتا ورکول شوی دای و جنگی جای تردی چه دی لقبل لوسا پا دا سی حال کی جزیه ویر کی چه دوی زلیل وی. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. یهودیان وویل عزیر دی اللہ تعالی زوی دی او نصرانیان وویل مسیح دی اللہ تعالی زوی دی دا دی پخپل خلی سرا خبر دو دوی دی هغه کسون دی خبر سرا مشابهت کوي چې لدین مخ کې کافران وی اللہ تعالی دی دوی حلاکی څنګه د سمریارنا ګرځیدل شي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوی خپل عالمان او خپل عابدان دی اللہ تعالی نه غیر خدایانی ولیدی او د مریم زوی مسیح یې هم حال دا چې دوی ته حکم نه وشوای مگر د دې چې دوی د یو حق معبود عبادت کوي چې نشته هیڅ حق معبود مگر همدا الله تعالی دی هغه پوک دی هغه څه نه چې دوی ورسره شریکوي.